شیخ صاحب محترم دا تجاران اکثره د متشابهات او مشتبه شي چې لکه دا حرام دی، بعضې وایي چې دا جایز دی، داسې شی نه ځان نه ساتي. یو شي کې مثال حرمت حکم وي بس هغه نه ځان نه ساتي. څه نصیحت دی داسې خلکو ته؟ نو د دې په باره کې نصیحت خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک ارشاد کې کړی دی او ډېر اوږد روایت یې ویلی دی چې ډېرې ښکلې فایدې پکې دي. حدیث د نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه هغه فرمای الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه. حلال ښکار دي. څنګه ښکار دي؟ هغه دي چې الله قرآن کې حلال کړی دي، د الله نبی په مبارک او ارشاداتو کې حلال کړی دي، او حرام هم ښکار دي، هغه دي چې قرآن کې حرام دي، په حدیثو کې حرام. د دې تر مابین بعضې مشتبهات دي. مشتبهات دي ته وایي چې د یو دلیل نه معلومیږي چې دا د حلالي او د بل دلیل نه معلومیږي چې دا د حرام وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د دې مشتبهاتو نه ځان وساتي دی انسان خپل عزت محفوظ کړي. ځکه د په باره کې به څوک داسې نه وایي چې د حرام خور دی، د ده به عزت محفوظ پاتې شي، دی به عزتمن او د خپل دین محفوظ کو، دین هم د محفوظ وساته. ځکه بیا نبی علیه السلام د دې یو مثال ذکر کوي، وایي د دې حرامو مثال داسې دی لکه یو چراګاه چې د یو بادشاه یو ملک یو چراګاه ده، خلکو باندې دا خبره ناغه لګولې ده، بندیز لګولې ده چې زما د چراګاه خواته به مالونه، زما په دې چراګاه کې به مالونه نه سروي. یو سړی راځي د دې چراګاه په څنګ کې مال سروي، نو څاروی خو عقل نه لري، یوه ورځ به دا د چراګاه ته راوړي او د دې بادشاه د حکم په مخالفت او د په نافرمانی کې به واقع کیږي. همدغسې دا محرمات، دا حرام، دا د الله رب العالمین د چراګاه په شان ده. څوک چې د دې حرامو د خوا ګرځي را ګرځي، چورلی را چورلی، او د دې حرامو د دې مشتبهاتو نه ځان نه ساتي، نو دا به یوه ورځ د ورځو نه په دې حرامو کې واقع کیږي. او بیا د الله نبي وفرمایل چې په دې زړه کې یوه ټوکړه ده، که دا ټوکړه صالحه شي ټول بدن صالح کیږي. په دې بدن کې یو ټوکړه ده، که دا ټوکړه صالحه شي ټول بدن صالح کیږي، او که دا فاسد شي ټول بدن فاسد کیږي. هغه زړه دی. نو تاجرانو ورونو ته د الله د نبی د طرف نه نصیحت دی چې تاسو په یو کار باندې مشتبه شوي، تاسو په زړه کې شک پیدا شو، تاسو ته د حلال او حرام اشتباه پیدا شو، دام پرېږدئ. ځکه د الله نظام دا دی چې چا د الله دپاره یو شی پرېښی دی، الله د هغې نه بهتره ورکړی دی. د الله نه امید دی چې الله به تاسو ته غوره تجارت، غوره مال، غوره ګټه درکوي د دې په مقابل. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.